جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د ګیان ولسوالۍ د یوه غره په څنډه باندې ویلوړ یم، د یوه غره په سار باندې ویلوړ یم. توسټ ته دا د ګیان چې کوم ښار دی د ابودیدو دغه وینئ. د مو سره دولت میرا خان ویلوړ دی، د دغې علاقې اوسېدونکی دی. توسته پاته ده چې دلته ډېره غوټه زلزله راغله، ډېر زیات نقصان جوړ شه. نو میرا خان پوښتنه کوي، میرا خانه لږ قطه میشته د کلي وښیې، د علاقه وښیې او کوم کوم ځایونه کې نقصان زیات شوی وه هغه هرته وښیې، دغه مخامخ کلی ورته وښیې، د ورسې دغه کلي نه مینه لږ ورته وښیې. په دغه کلي کې د کیس کلی چې دی د مخامخ کیس کلی د کیس ټیک په دا کې شپږ میړه شهیدون وشوه. په دغه کلي نوم څه دی؟ دا زور کلی. زور کلی. په دا کې شپږ میړه شهیدون وشوه. د پیر بل کلی چې دی په دا شو کلی بلی خو شو کلی بلی په دا کې دوه میړه شهیدون په دا کې شوي دي. خو دا دولم یمه دو د پیرې په دلګاټ پیرې چې دو دا یمه دو په دا کې درې میړه دي که څلور میړه شهیدون په دا کې شوي دي. روشه خرته په خره کې چې دی ښار مطلب د تو د بازور چې کوم دی بازور چې دی دا ښار د دغه ښار نه پوس کلی چې دي په دا کې لاس 12 میړه شهیدون شوي دي په دا کې شوي دي. او بار چې وچکای دی دوله پوره مخامخ چې کوم هغه روډ ښکارېږي هغه کومه لار دو هغه روډ چې تللی دی هغه ابودي چې دو اپیرې هغه دا روډ چې تللی دی د اورګین په لرې تللی دی د اورګین دا طرف ته دی اورګین دا طرف ته دی دا پیرې خلک چې دی دغه میمه دو خو دا په میمه پیرې یو قسم تړل شي دغه دوله کور ته لار چې کومه دو دا بیرمل ته تللی دو یا دا کور ته چې دو دا بیرمل ته تللی دو دغه کومه علاقه دو دا ته وښیه. د کور ته ګاډول دی کمول کلی دی موین کلی دی خلمامات کلی دی دا خلک دی. د پوره مخامخ چې کوم دي دا لږ ته وښیه دغه مخامخ کورونه چې دي دا چې دي دا په دا خوره پورې تړلي دي دا په دا ښار پورې دا ښار پورې دا تړلي دي. نقصان شوی وه نقصان کورونه خو ټول وران دي کورونه خو یو نه دی پوته خو په زنه کې لاس کسون زنه کې دوا کسون زنه کې درې کسون پار کور کې د شهیدون شوي دي. دله دا پورته کوم طرف ته دغه علاقه چې پورته لوشي دا پورته چې دا پورته چلته کیږي دا کندرای دی پوه شوې دا کندرای دی پورته بیا پورته په دا کندري نه پورته بیا اوچکای شری کیږي اوچکای شری کیږي په اوچکی کې زیات شهیدون بیا په اوچکی کې وشو چې یو کور کې 15 کسون شل کسون او لاس کسون او تک کسون دا سو وشو د یغه نه سروشه بیا د سپیریچر پیریشه سړاو ته دو په دا کې د یو کېر یو خلخونه مکمل ختم شو. دوله 14 میړاوي پلور د ارتش پر ختم شو دغه اوچکی کلی نه مختص کیم کلی دی اوچکی کلی نه مختص ته خدا کنداور د یو دوه کرینا کې دي نست مخته نشته په غالۍ چې کوم د نقصان په غالۍ کې شوی په غالۍ کې نقصان شوی دی هغه ډیره اوریادو اوریادو پاک ډیر نقصان شوی خو اته میګه سیمه ته تللی نه معلومات داسې نشته چې تیم کې نقصان شوی ده. درته وایه چې زلزله چې وشوله تو خپل کور په دغه ځای کې کوم ځای کې دی اول درته وښیه. مو کور په دا څړاوته کې په مستون کلي کې دی. نو نقصان دا طرف ته ډېر شوی و نقصان ډېر شوی زلزله چې شوله په دا ټیم کې د شپې وشوله شپې په داسې وی چې څه کم 2 بجې لوند باندې داسې ټایم و چې زلزله وشوه زر ویک شوم چې ویک شوم مو په یو وخت کې خبل دلای و بدبي د مافي مو ته د خپل هغه ویل قبيله ویل چې وبوزي مو ته ویل چې وته کې طریقان نشته چې بیا وزه بیا د حالات ته بیا ور هشيري و د مکمن دی مو ته ویل چې بیا د حالات ته چې کیسه خریدو بیا په دغه کې دی ویل چې زلزله کچ شریدو او ته ویل چې زلزله چې وی وبوزي د بچون چې وی دا ور سره وبسل ونر کرینار نه روغله خدای پاک میګ باج کړي خدای نه ډېر میګ شکر ادا کوي خدای نه روزي چې خدای پاک د میګ کله د وکینه وسوته ونر کرینا لوټ شو. څوک وی چې دا سوال اوز وشت څرنګ منظر و څرنګ د علاقه کو ډېر سیرانو را جوړه شوی وي ډېر سیره د غره پرته د علاقه داس شور کا چې داسې کونګ نمونه داسې شور نمونه او زینا کړتله په مځکه لوند د مینا کې ده د مینا به چې وشوه پاس څټ به په مغ زلزله شری شوه کیس په مځکه لوند د مینا کې ده. نو دلته خو چې دره نقصان وشه د شپې د خلکو لر ورسېده د هغه ته څه طریقه وکړه اعلانونه وکړل څرنګه اعلانونه وکړه چې څه کریغ وي څه وتلی وي دا خلک ته تاسو لوټ شئ چې تیم خلک نه کرینه رنګ شوي دي او خوندې شوي دي په کړه په خور لوند در وکی خای نر کرینه خو ارچا خلوص و رنګ وي خو ځنه خلک دغه سو ته خلوص و خدای پاک خلوص کړو ست دغه سپیکر ولا اعلانونه مليونه وکړه
چې هر کېرته سړی زونینه ورسوي چې تیم خلک لوند دی د خلوص کوي ستې دغه خلک بدیانه ډېر خلک روغله شپه روغله د اورګین نه روغله د پیر کیتی نه روغله د پپلای نه داسې خلک روغله دا خلک روغوښته دغه کومکینه وکړه وکاره یې روړی سمنینه یې روړه خلک یې ډېر خوشحال کړه خلک ډېر په درنه سترګه ورته وکتل خلک یې دی نه ډېره میږ مننه کړو میږ د ټولو هېوادونو دغه خواهش دی چې ګیان ډېره سخته وظیفه ده په تیر نظامي کې ګیان وظیفه ده ډېر شهیدونه دغه وطن کې منځ ور کړي دي بیا تر هغه نه هېڅ دغه زلزله پورې غله چې دا زلزلې ډېر سخت خلک وځپل د ټولو هېوادونو میږ دا خواهش دی چې میږ سره مرسته وکړو میږ ته دغه هېڅ مرسته څه په درد نه خوري په میږ تېر ساعت ژمی روان دی میږ ته چې د کورې جوړونکي طریقه وشي په دا خیمه کې خو ژمی نه تېرېږي دلته د سار پې راووره شي دغه مخه دا ویني دا په خیمه کې ژوند تېرېږي دا نه تېرېږي د ټولو هېوادونو میږ دا خواهش دی چې ډېره زر بروندۍ مرسته ورسوي د کرینه جوړ کړو د خلک د دغه مشکلات نه خلاص کړو امیر خانه دلته خو دغه علاقه کې د زنغوزۍ ځنګلونه دي مو نو د زنغوزي نه علاوه دلته څه کاروبار څه روزګار څه داسې څه شی شته نشته نرې خلک دا غره ته ایله وي دا زغونځی کاروبار ته پرته وي بس دا چې وکړو نرې نه مزدوري شته نه داسې کاروبار شته چې وکړو بس خوینده یو زغونځی کاروبار یې دی دغه نه علاوه چې زه د برمل نرغلی د انګور اډینه په دا لاره مو چیرې پوخ روډ نه ولیده مو چیرې سکول نه ولیده مو چیرې هسپتال نه ولیده دلته داسې علاقه کې چیرې هسپتال سکول یا پوخ روډ په د ګیان ولسوالۍ کې شته سکولونه نشته پوخ روډ نشته میږ د دغه مشکلات ښه لري صحیح لري صفا یې دلته خو یې ډېر تکلیف یې به تکلیف دی دا مشکلات صحیح دي خو هیڅ زردن دغه مشکلات چې د خلکو ته کورونه جوړ شي د سکولې د سړک مشکلات شته دا میږ د نړۍ نه دا خواهش کوي چې میږ سره دا مرسته وکړو چې میږ ته سړک پخه شي ولسوالۍ کې غا نشته پوخ روډ نشته هسپتال هم نشته د پورې یو هغه علي لیسا چې کې مادو میږ هایر سیکنډري سکول ورته وي هغه خوړنګ دی هغه چتینه ورته دی هغه چاړنګ کړی دی یې اړنګ دی ځکه چې څه مخ ته ړنګ و څه یې زلزله وځپه دا ړنګ دی نر دا زوی نشته چې خلک سبق ووایي سکول ووایي پرمختګ وکړو موږ د ټولو نړۍ نه دا خواهش کوي چې موږ سره مرسته وکړو په هره نمونه کې دې وکړو ډېره مننه ډېره شکریه جی د غږ قدرمنې د میرا خان خبرې تاسې واورېدلې کلش کیمرامین درته وښایي دغه دلې چې کوم طرف ته دغه چې وسته کوم د مرستې د امداد ول کیمپ لګېدلی دی ستر کیمپ لګېدلی دی دولت کیس د میش سره د ورډ فوډ پروګرام چې کوم دی هغه کیمپ لګېدلی دی نور ډېر غدي ارګنایزیشن راغلي دي هغې که زه نه مینه درته وښایم نو دغه ریپورټ ډېر ویشت شي نو دا چې څومره دا کیمپینه ده تاسو په دا منځ کې وینئ دا کیمپینه لګېدلي دي او ورسره چې دا پورې کوم تمبیون تاسو وینئ دغه د کورونه خلک وروتلی دی په کورونه د دوی دننه کمرې چې کومې دي هغه ړنګې دي بهر ته چاردورۍ چې کومې دي هغه خو محفوظې دي خالي کرک شوي دي ننه کمرې چې کومې دي هغه داسې کرک شوي دي چې دوی اوس وخت رای نشي کړلی نو دوی د کورونه وتلي دي دغه پورې مخامخ د غره خو ته چې څومره ټینټینه لګېدلي دي یا دله ورسته څومره ټینټینه لګېدلي تمبیون لګېدلي دي دا خلک ټول د کورونه وتلی دی بهر ته په دا ټینټینه کې ژوند کوو نو لکه میرا خان چې خبره وکړله چې مخ ته ژمی روان دی دلته د موسم چې کوم دی د هغه ډېر زیات سوړ دی نو که چیرې د دوی د کوري بندیباس ونه شي نو په دا ټینټینه دا تمبیون کو د دوی ژمی چې کوم دی هغه ډېر مشکل شي بل ورسره دلته هغه پورې سکول دی هایر سیکنډري سکول موږ ورته یې دی علي لیسا ورته یې هغه شته خو هغه ړنګ شوی دی نشته دی په د پیرای علاقه کې دلته نه پوخ روډ شته دی موږ نه ولیده چیرې چې پوخ روډ وي د ګیان ولسوالۍ کې او ورسره نه چیرې موږ سکول ولیده نه موږ هسپتال روغتون چې کوم دی نه هغه موږ ولیده نه د ژوند بنیادي چې نور سهولیات دي نه هغه هم موږ ولیدل دغه دلته کیس بازور دی مخ ته چې جماعت ښکارېږي دا بازور هم مکمل رنګ شوی دی یو څو دي که نه چې دي هغه پکې بچ دي جماعت چې کوم دی هغه هم ټول کرک شوی دی بهرحال چې دلته څومره ښه کورونه دي یا خو مکمل رنګ شوي دي او که مکمل نه دي رنګ شوي نو د هغې کمرې داسې کرک شوي دي چې په هغه کې بس وختري چې کومه دو هغه ناممکنه دو نو ټولې ارګنایزیشن تلکه میرا خان دغه درخواست وکړه ټول هیوادونه د نړۍ چې څومره هیوادونه دي هغه ته درخواست وکړه چې په جلدی کې په اولي فرصت کې د میش سره دغه کوشش وشي چې د میش کوم کورونه دي هغه ته جوړ شي خو چې هغه داسې ته جوړ شي چې بیا چې زلزله رسي چې میش د داسې قسمه نقصان نه بچوي AK وزیر غږ نیوز ګیان ولسوالۍ پکتیکا ولایت افغانستان